ستا کورسی سره توله نه خورم کته ناست ښه یم ستا کورسی سره توله نه خورم چې یم اسیر نو د دړی سره توله نه خورم او پاس پاسمان کې شوه موسکی سپوږمۍ وي یا شاعره زه ستا د ځمکې د سپوږمۍ سره توله نه خورم او هر ځای ته لاس مې رسي دغلته مې لاس نه رسي لیونی ستا د کور بلی سره توله نه خورم او زه به وروخېږم خو پام ټالی به نه راکوي محبوبې ستا د ټال ټالی سره توله نه خورم او چې په شعرونو کې مې تېرو دي موسکی شي وایي عثمانه ستا د شاعرۍ سره توله نه خورم ډېر زبردست پروګرام دی او ډېر ښکلې ګانې پکې دغلې ګرځي خلک پکې ګرځئ دلته مشرف زموږ یو سیکورټري والا ملګری و نن موږ سره نشته خو په تېر پروګرام کې موږ سره و دي ډېره مننه کوم موږ سره ډېر دا منډې موږ ډېر ښکلی پروټوکول لا کړی و د امه ویلفیر ټرست امه چلډرن اکیډمي د ماشومانو مور د یتیمانانو مور امه اداره دغه د ما ملګري ولاړ دي لږې لږې پیسې پکې واچوئ د خپل چکر نه لږې لږې پیسې د خپل د ټلیفون د نېټ د خرچې نه لږې لږې پیسې ماله ورکوي دا پیسې به هم ډېرې په ځای ولګي د یتیمانانو بچو خدمت کوي امه هغه بچې چې کله د امه په لاس را نشي نو یا ترې کباړي جوړ شي بوجۍ ورته ښایي په ډېرانونو ګرځي کباړ ډولوي یا ترې غلاګر جوړ شي بې ځایه څه شی نه پرېږدي یا په جیل کې یا نشهیي شي پوډري شي خو چې امه له راشي خو چې کله دغه بچی د امه په لاس باندې راشي امه چلډرن اکیډمۍ کې داخل شي د هغې دپاره شرط دا دی چې بچی به یتیم وي د یتیمانانو دپاره دغه اداره ده که د چا پلار ژوندی وي نو په هر څومره لوی سفارت او هر څومره لوی سړی وي نو په امه کې ورته داخله نه ملاوېږي نو امه ترېنه ډاکټر جوړ کړي انجینر ترېنه جوړ کړي پایلټ ترېنه جوړ کړي او یو ښکلی انسان ترېنه جوړ کړي دغه ماشوم چې امه ته نه وي راغلی امه کې سبق نه وایي نو د پلار سوری په سر باندې نه وي نو یا ترېنه ډاکو جوړ شي یا ترې پوډري نشهیي جوړ شي یا سوالګندې شي یا غلاګانې کوي یا نور داسې بد عملونه کوي چې معاشره ترېنه تنګ وي الله پاک دې د هېچا نه د سر سوری نه اخلي بې وخته پلار چې مړ شي نو ډېر لوی تکلیف وي موږ لیدلي دي موږ اورېدلي دي ډېر لوی تکلیف وي هغه بچي ته چې د کوم بچي پلار مړ شي د رویز خان صاحب ډېره مننه کوم چې په خپلې د چندې باکس نیولی دی ولته کې ولاړ دی موږ تاسو ټولو له پکار دي چې پکې لږه لږه برخه د یتیمانانو دپاره واچوئ عرفان الله صاحب د نظم فرمایش وکړه ما څخه یو نظم دی ملایي